السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمند یو ځل بیا ستاسو درنه خدمت کې حاضر نننی چې کوم ولاګ دی دا د پښتنو دپاره د ټول عالم اسلام دپاره او د هغې سره سره د ټول پاکستان دپاره د فخر او د ویاړ خبره ده. څنګه چې تاسو ته معلومه ده T20 ورلډ کپ چې کومه دی هغه روان دی او د هغې د سیمي فاینل میچ چې کومه دی دویم د پاکستان او د هغې سره سره د آسټرالیا ترمنځه به نن کیږي. مقابله چې کومه ده به ډېره زیاته کنټهداره مقابله وي ځکه چې سیمي فاینل میچ دی. خو د دې نه چې کومه دی مخکې یو څو حیرانکن څه لمحې دي زه تاسو سره هغه شریکول غواړم. انتهایي د خوشحالۍ نه ډکې او د هغې سره سره د مسلمانانو دپاره د پښتنو دپاره ډېر د خوشحالۍ خوشخبري چې کومه ده هغه دې کې موجود ده په دې نننۍ ویډیو کې. تاسو ټول پیژنئ چې میتیو هیډن د پاکستان کرکټ ټیم کوچ دی او د هغه تعلق چې کومه دی د آسټرالیا سره دی او د هغې مذهب چې کومه دی هغه کرسچن دی، یعنی هغه دی په بیسیکلی کرسچن عیسائی دی او د پاکستان کرکټ ټیم چې کومه دی بیټینګ کوچ دی. او محمد رضوان چې کومه دی هغه به تاسو ښه پیژنئ ځکه چې پښتون هم دی او د هغې سره سره د هغه شهرت چې کومه دی هغه د پاکستان په کرکټ ټیم کې یو خو د هغه چې کوم مذهبي فرایض دي مونځ دی هغه په ګراونډ کې ادا کول د هغه نه هم چې کومه د هغه شهرت ډېر زیات سیوا شوی دی، یعنی د توجه مرکز چې کومه دی په عالمي میډیا باندې جوړ شوی دی او هر سړی چې کومه دی که هغه د هر مذهب سره تعلق ساتي نو محمد رضوان چې کوم دغه کردار دی دا چې کوم مذهبي فرایض ادا کوي یا مونځ کوي نو هر سړی چې کومه دی هغه ته حیران دی که هغه کرسچن دی که هغه د بل مذهب سره تعلق ساتي او خاص کر زمونږ پښتانه چې کومه دي هغې ډېر زیات خوښوي ځکه چې هغه د مذهب سره چې کومه دی ډېر زیات نږدې دی د نورو په نسبت باندې. نو داسې میتیو هیډن او موجوده وخت کې پاکستان کرکټ ټیم یعنی T20 کوچ دی هغه ته محمد رضوان چې کومه دی یو ګفټ پیش کړی دی او دغه ګفټ چې کومه دی د دنیا د ټولو نه مقدس ترین د ټولو نه اعلی د ټولو نه عظیم ګفټ دی، د ټولو نه عظیمه تحفه ده چې هغه دی قرآن شریف. هغه دی د مسلمانانو د ټولو نه عظیم کتاب قرآن پاک، بلکې په دې دنیا کې د ټولو نه عظیم کتاب چې کومه دی دا قرآن پاک دی، د ده نه بل غټ کتاب چې کومه دی نشته او هغه یو عیسائی ته چې کومه دی ایز ا ګفټ چې کومه دی پیش کړی دی. هغه میتیو هیډن څه وایي چې کله نیوز انټرویو ورکوله نو په هغه کې وایي چې زه خپل روم کې ناست وم چې دروازه یې ټک ټک وکړو ما چې بار خیال وکړو ما چې آواز وکړو ما چې څوک یې نو هغه محمد رضوان د پاکستان کرکټ ټیم پلیر او وکټ کیپر. نو د هغه سره یو لاس کې یو کتاب ورسره و چې کله زما خواته رالی نو ما ته یو کتاب پیش کو چې ما کله کتاب کولاو کو نو هغه د انګلیش ټرانسلیشن د قرآن او هغه یې ما ته پیش کړل. زه به دا تحفه وي چېرته کې هیر نه کړم، دا یو عظیمه تحفه ده او محمد رضوان چې کومه دا ما ته پیش کړله زه په دې ډېر زیات خوشحال شوم چونکې زما مذهب چې کومه دی هغه عیسایت دی، د محمد رضوان چې کوم مذهب دی هغه دین اسلام دی. خو زه چې کومه دی دا عظیمه تحفه چېرته کې نشم هیرولی او زه روزانه چې کومه دی دغه قرآن نه څه آیاتونه چې کومه دي څه مطالعه چې کومه دی دا کومه او محمد رضوان زما سره کېناسته ډېرې زیاتې خبرې چې کومه دي ما ته د اسلام په باره کې وکړلې او ډېر زیاته زه حیران کړم، ډېر زیاتې زه متاثره کړم. دا د میتیو هیډن خبرې دي د پاکستان کرکټ چې کوم بیټینګ کوچ دی د هغه تعلق د آسټرالیا سره تاسو ټول یې ښه پیژنئ. نو دا د محمد رضوان چې کومه دی یو عظیم کارنامه ده چې هغه یې وکړله. د دې دپاره خو یو لایک او یو شیر چې کوم دی هغه جوړیږي. میتیو هیډن چې کومه ویډیو ده او ډېره زیاته انټرسټینګ هم ده هغه په خپل ویډیو کې څه وایي هغه ویډیو چې کومه دی پس تاسو وګورئ د هغه نه بعد سره څو خبرې کوم. More than anything, boys, which you'll never see in Australian cricket dressing room, the whole culture is underpinned by this fantastic sense of spirituality and spirit. I mean, every day, bar none, there is this unbelievable discipline. You can be walking to the lift and there'll be prayer time, and at the base of the lift, there'll be all of the team in unison praying. So it's a phenomenal cultural experience for me personally, but
to see the way that they engage with each other, to see the way that they engage with their own sense of spirituality and purpose around their country is phenomenal. ملګرو تاسو ویډیو چې کومه د میتیو هیډن هغه وکړه چې هغه په خپل انټرویو کې څه وایي چې یا دا زما دپاره یو فینامل پرسنل ایکسپیرینس دی چې فرست ټایم چې کومه زه دا وینم چې دوی خپل مذهب سره څومره انګیجمنټ دی، دوی د خپل مذهب سره څومره نږدې دي، دوی په خپل منځ کې چې کومه دی چې کله دوی په مانځه باندې ودرېږي دوی څومره چې کومه دی یو بل ته کلوز دي او دوی چې کوم مذهب دی او چې کوم دین دی دې ته څومره نږدې دي. نو زه ذاتي طور چې کومه دی د دې نه ډېر زیات چې کومه دی هغه متاثر یم. تاسو ته ما صرف خلاصه وویله دغه خبرو او دا د میتیو هیډن چې کومه دی هغه بیان و څنګه چې تاسو وکته. نو زه اخیره کې چې کومه یو پیغام صرف دا ورکول غواړم چې کم یو هم میدان وي، که هغه کرکټ وي، که هغه هاکي وي، که هغه فوټبال وي، که هغه د کھیل میدان وي، که هغه د سیاست میدان وي، که هغه هر قسم میدان وي چې موږ ته پته لګي چې موږ دلته کې چې کومه د خپل مذهب پرچار شروع کولی، موږ خپل دین چې کومه دی هغه رسولی شو، چاته څوک متاثره کولی شو، یا خپل فرایض چې کومه دی هغه پکار ده چې موږ له ادا کو په هر ځای کې، د هغه نه به بل متاثره شي، د هغه نه به چې کومه دی یو عیسائی متاثره شي، د هغه نه به یو یهودي متاثره شي، د هغه نه به یو بل نان مسلم چې کومه دی هغه متاثره شي او زمونږ د اسلام نوم چې کومه دی ابه روښانه شي. زمونږ د اسلام نوم هسې هم روښانه دی خو نور به هم چې کومه هغه په زړونو کې یو پریوځي، هغه به اسلام ته راغب شي. زمونږ د کلاړیانو چې کومه دی هغه نوم به چې کومه دی په دنیا باندې روښانه شي او دا کلاړیان به د خپل پښتانه د خپل پاکستان خلک دا به په سر وګرځي. نو دا زموږ د پښتنو لپاره فخر خبره ده او الله تعالی چې دله د عزت ورکو په دې څو ورځو کې دومره زیات عزت چې کومه دی الله تعالی دله ورکو، د هغه مین وجه چې کومه ده یو خو د هغه کیل دی، خو د هغه چې څومره په دې شهرت کې د هغې په دې عزت کې چې ادایګي ده نو دا د هغه په عزت کې یو لوی چې کومه دی عنصر دی چې موږ او تاسو یې وینو په سوشل میډیا باندې او په ټي وي په سترګه باندې. نو ویډیو سره مخکې شیر کړئ او د پاکستان او د اسټرالیا میچ چې کومه دی هغه څه وخت بعد به چې کومه دی هغه شروع کېږي نو هغې دپاره هم دعا وکړئ، الله تعالی د پاکستان د فتح ورکړي او الله تعالی د عالم اسلام چې کومه دی هغه په ټوله دنیا باندې روښانه وځلوي. تھینک یو، شکریہ.